زموږ دا ریچ چې کوم دی ریوایول اف انډیجنس کلچرل هیریټیج د دې مطلب هم دا دی هغه ثقافتي لوبې هغه څیزونه چې زمونږ د مشرانو هغه دود دستور کې شامل وو هغه زمونږ د کشر کل بالکل کشر کل ته پته نشته چې زمونږ په حجرو کې به څه کېده زمونږ حجرو کې به کمې ناستې کېدې کم مشران کم زمیندار خلک به چې ستړي د پټو نه راله د دې حجرې مثال د یو اکیډمۍ یونیورسټۍ و دلته به زده کړه کېده هغه مشرانو چې به څه کول کشران به لنګو ته ناستو مشران به سر ته ناستو ستړي به راله په حجره کې به هغه هلې ځلې که سیاسي هلې ځلې وي که د کلي څه مسایلو چاپېرچل هغه به ټول هر څه به په دې حجره کې حل کېده اوس که زما ستا داسې څه مسله جوړه شي څه خبرې ورانې شي څه دغه شي حجرو ته زموږ تالې پرتې دي ماشاءالله په دې کلو کې خو ډېر ښه سیسټم دی خو په ښارونو کې زیات نه زیات حجرې په بیټکونو کې بدلې شوې او تالې ورته پرتې د خپل میلمه پورې سړی منصري چې میلمه راشي بس تاله کولو کې چې میلمه لاړ شي بیا ورته تاله ووایي نو زمونږ کشر کول خاص کر دا پروګرامونه مونږ زیات د ینګ جنریشن دپاره کوو چې هغوی ته پته ولګي چې یاره زمونږ په دې حجرو کې به مخکې څه کېده زمونږ د مشرانو هلې ځلې به څه وې نو انشاءالله د مشرانو ته زما دا خواست دی چې تاسو خپلو کشرانو ته هغه دود دستور هغه خپل کلتور وښیئ کوم چې به تاسو پخوا په دې حجرو کې کوو اوس هم کوئ لګیا یې ډېره ډېره مننه